السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمندو یو ناشنا غونتی او یو کیوټ غونتی ماشومه تاسو ته خایم چې زه یو ملګری دکان کې ناسوم او دا غي ولور ده نو زه کرسي کې ناسوم رااله نو د پلاری چې کوم ده د بازار نه بیټری لا چارجر راوړی دی او هغه چارجر ته وایي سپلای نو د لوري رااله چې کور کې سپلای غواړي کنه نو د لور چې کومه ده د اوزما یعنی وړه کیوټه د سپلای د لپس په خپل انداز سره وي په خپل یو طریقه باندې وي د خپل تلفظ دی نو ډېر بهترین انداز سره وي او ما ته ډېره زیاته ګران هم ده ځکه چې دا خسته خسته خبرې کوي ځینې لفظ به کې ډېر خسته خسته وي نو تاسو سره زه شریکوم چې هغه د سپلای ټکی څنګه وي او هغه څنګه خبرې کوي نو اوزما زما خواته اوزما دې خوا راشه اوزما دې خوا راشه نه ته چې رالې نو ته څه غواړې ته څه لپاره رالې تیز وایه تیز څه شی څه شي لپاره بتلۍ تیز وایه تیز وایه ما مه خوځوه کنه هلته ګورئ نه هغلته ګوره ته څه شی غواړې سپلۍ که بسلۍ څه شی څه شی څه شی یو ځلې بیا وجاوه څه شی څه شی څه شی سپلۍ سپلۍ ته راواله چې دا خلک ویني سپلۍ ته زه وښیم شابه راته راوړه بله ډبي نه مه وباسه خیر داسې راوړه ځه نو دا غواړې د ده څه نوم دی څه شی ښه نو دته سپلۍ ویلی کېږي نه د بیټرۍ چارجر دی او دا ته څه غواړې چې څه راکړه بتلۍ او دا واله کور ته یې ورسوه ښه صحیح ده او دا واله دا بتلۍ ده که سپلۍ ده څه شی تیز ویې رسوه کور ته ښه چې بیټرۍ به چارج کړي زه شابه وخانده